طالبانو اجمل احمدي ته سخته سزا ورکړه. طالبانو ولې د غني غچ له اجمل احمدي واخیست؟ اسلامي امارت د اجمل احمدي له میلیونونو افغانیو سره څه کړي دي؟ په خیر راغلی. درنو لیدونکو ویډیو تر اخره وګورئ او سول افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان بانک د پخوانی سرپرست میلیونونو افغانۍ شتمنۍ کنګل کړې ده. د راپورونو له مخې اسلامي امارت د افغانستان بانک د پخوانی سرپرست اجمل احمدي په اکاونټ کې د هغه شاوخوا 6.5 میلیونه افغانۍ کنګل کړي دي. ویل کېږي چې د هغه معاشات و او دا چې د تګ پر مهال یې پر ډالرو د یادو پیسو د بدلولو فرصت نه و موندلی نو ترې پاتې وي. همداراز د افغانستان بانک نوې رهبرۍ د دغه بانک د 5 امیرونو له ګډون یو پلاوی ګمارلی دی تر څو په دغه بانک کې د اجمل احمدي له لورې ترسره شوې ګمارنې وارزوي او په اړه یې بشپړ جزئیات وړاندې کړي. د افغانستان اسلامي امارت شک لري چې د اجمل احمدي د سرپرستۍ پر مهال په دغه بانک کې په سیستماتیکه توګه فساد او غلاوې شوي دي. اجمل احمدي د پخواني ولسمشر اشرف غني د کورنۍ له نږدې غړو ګڼل کېده چې د ولس له سخت مخالفت سره یې هغه پر دې خورا مهم بست کې ګمارلی و او کلک ملاتړ یې ترې کاوه. درنو لیدونکو د ویډیو تر پای لیدلو مو ډیره زیاته مننه. تاسو اجمل احمدي ته د دغې سزا ورکولو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو راسره په کومنټ کې شریکولی شئ. موږ هم ستاسو نظرونه په پوره حوصله لولو. تر بیا مو الله مل شه. خبر